شماله خوب وینم هغه ورغوي اور اغستی شماله خوب وینم هغه ورغوي اور اغستی زما په زړه چې به د کومې د لاسه پرته وه. ډېره مننه ډېره مننه ډېره مننه. د مایکروفون اختیار ستاسو ډېره اکرام مننه صاحب ته ډېره مننه. بیا به سید احمد ساحل راخلو شو. اکرام صاحب بغیر د سوینا د شمال په کتاب باندې خپل تاثرات چې ریکارډ شي. بسم الله الرحمن الرحیم. بس زما په خیال هغې کې خو څه دومره خبره پاتې نه شوه. شمال صاحب هم دغه وکړو، مخکې به پروګرام کې مو شو، خو یره تر څو پورې چې زما ناقص علم دی نو دا بالکل زه لکه د ایگزیجریشن نه بهر خبره کوم چې ما دومره ښه او معیاري شاعري تر اوسه پورې د نظره نه ده تېره شوې، او امید لرم چې انشاءالله دغه سلسله به مخکې روانه او الله دې وکړي چې یاره الله تعالی رضوان له نور هم عمر ورکړي او نور هم موږ داسې په ښه کتابونو باندې موږ ته استفاده چوته کړو. ډېره زیاته مننه. ستاسو نه به په دې موقع کې مختصر شان یو دوه درې شعرونه او بیا به سید احمد ساحل. صحیح دی. غزل به ووایم، خو د غزل نه یو دوه شعره درې مخکې ویم چې دا ځل د جناب مطلب څه بل څه دی، دا ځل د جناب مطلب څه بل څه دی، دا ځل د ثواب مطلب څه بل څه دی، او ډېر د لیونۍ مینې خراب کړم خو ډېر د لیونۍ مینې خراب کړم خو شعر کې د خراب مطلب څه بل څه دی. او شعر دی چې ډېر دی له نږدې زاهده پیژنم، ډېر دی له نږدې زاهده پیژنم، ستا د اضطراب مطلب څه بل څه دی. او غزل دی چې زما د دواړو سره رشته ده، که سپوږمۍ که لیونۍ ده، زما دواړو سره رشته ده، که سپوږمۍ که لیونۍ ده، یو د بل ځنې خوږه ده، که سپوږمۍ که لیونۍ ده، او که یوه نه وي نو خیر دی ما ته بله کې ښکارېږي، که یوه نه وي نو خیر دی ما ته بله کې ښکارېږي، یوه د بلې آینه ده، که سپوږمۍ که لیونۍ ده. او شعر دی چې ما چې څومره نشې کړي خوند د هر یوې جدا و، ما چې څومره نشې کړي خوند د هر یوې جدا و، خدا یو رنګه نشه وه که سپوږمۍ که لیونۍ وه. او یوه د غره په سر ولاړه بله بام ته راختلي، یوه د غره په سر ولاړه بله بام ته راختلي، څومره ښکلې حادثه ده که سپوږمۍ که لیونۍ ده. او شعر دی چې په خیالونو کې مې اوسي دواړه سم را سره ګرځي، په خیالونو کې مې اوسي دواړه سم را سره ګرځي، جوړه شوې مې سایه ده که سپوږمۍ که لیونۍ ده. او اخري شعر دی چې هسې نه ده څه تړون لري خاکساره، هسې نه ده څه تړون لري خاکساره، یوه د بلې تماشه ده که سپوږمۍ که لیونۍ. ډېره مننه. او وړاندې مې ذکر وکړو چې د ساحل صاحب ستړی په کتاب کې د ټولو نه زیاته ښکاره ده. سید احمد ساحل دی د شمال صاحب په شپن شخصیت کتاب خبرې وکړي، او بیا که ممکن وي نو خپل یو څو انتخاب شعرونه دې راسره شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر صاحب ستاسو، شمال صاحب ستاسو، څومره ملګري چې دلته ناست دي د ټولو ډېره زیاته مننه. د ټولو نه مخکې د دیر پښتو ادبي ټولنې د ستر سکتر په حیثیت باندې د دیر پښتو ادبي ټولنې له اړخه او د دیر پښتو ادبي ټولنې چې څومره څانګې دي هغه ټولو له اړخه رضوان الله شمال ته او دیر پښتو ادبي کاروان ته په دغه کامیابه دستوره باندې دا د مبارکباد. تر کومې پورې چې تاسو زما د ستړو خبرې کوئ نو زه دا ګڼم چې رڼا بانک د یوازې د شمال کتاب نه دی، دا زما کتاب هم دی، دا د ټول دیر کتاب هم دی، دا د ټولې پښتونخوا کتاب دی، ځکه چې شمال یوازې د دیر شمال نه دی بلکې دا د پښتونخوا شمال دی. د کتاب په حوالې سره چې کومه خبره ده نو هغه د دوی د فن په حوالې سره، د دوی د فکر په حوالې سره، د دوی د غزل په حوالې سره او د دوی د نظم په حوالې سره زما یو 4-5 صفحې لیکل په دې کتاب کې موجود دي چې په اجمالي انداز کې د دغه مختلفو اړخونو ته که د ترکیبات دي، که تشبیهات دي، که د نظم دی، که د غزل دی، نو هغه ټولو څیزونو ته ما په هغې کې
اجمالی انداز کې اشارې کړي هم دي. ملګري کولی شي چې په تفصیل سره هغه حالتې وګوري. نور د رضوان الله شمال د فکر او پند په حوالې سره خو ډېرې خبرې وشوې، خو زه به دومره وایم چې زموږ دغه یاري دي چې دی دا هم دغه شان جاري وي. په آخر کې یو 2-3 شعرونه زاړه ما خو ډېره موده څه ویل هم نه دي، خو شمال صاحب ته دي دا ډالۍ چې ستا د مخ رڼا ته څومره ګوري په شا درومې، چې ستا د مخ رڼا ته څومره ګوري په شا درومې، که نور دی که سپوږمۍ ده او که ستوري په شا درومې، چې ستا د مخ رڼا ته څومره ګوري په شا درومې، که نور دی که سپوږمۍ ده او که ستوري په شا درومې. او خبره ستا د حسن چې د لیک مقام له راشي، خبره ستا د حسن چې د لیک مقام له راشي، ناتوانه قلمونه شي او توري په شا درومې. او دې دور کې په زړه باندې تکړه په مخ کې تلی شي، دې دور کې تکړه په مخ کې تلی شي، دې دور کې په زړه باندې کمزوري په شا درومې. ډېره مهرباني، ډېره مننه. خپل یار دوست د میدان د سیمې ځوان زلمی شاعر شاکر ته بلنه ورکوم چې شمال صاحب پر رڼابانک خبرې وکړي او بیا خپل کلام را سره شریک کړي. دغه احساس به زه غوتم په دې یو غزل دی، زه به وړاندې کړم په هغې کې به لږ ډېر د دغې هغه ډیپیکشن شوی. غزل داسې دی چې بنګ د پټو سترګو سیل دی ته پې نه رسې استادجي، بنګ د پټو سترګو سیل دی ته پې نه رسې استادجي، دا د مستو پیغلو ټیل دی ته پې نه رسې استادجي، بنګ د پټو سترګو سیل دی ته پې نه رسې استادجي، دا د مستو پیغلو ټیل دی ته پې نه رسې استادجي. او دا د داسې سپینې غاړې په ګاونډ کې پاتې شوی، دا د داسې سپینې غاړې په ګاونډ کې پاتې شوی، دا تسپې نه دي امېل دی ته پې نه رسې استادجي. او ګل په کم ځای لګول دي د کمسو په پیچ و خم کې، ګل په کم ځای لګول دي د کمسو په پیچ و خم کې، کشمالی دی کرامبیل دی ته پې نه رسې استادجي. او نه جادو دی نه منتر دی نه نظر د سترګور دی، نه جادو دی نه منتر دی نه نظر د سترګور دی، زړه په داسې ځای کې ښکیل دی ته پې نه رسې استادجي. نه جادو دی نه منتر دی نه نظر د سترګور دی، زړه په داسې ځای کې ښکیل دی ته پې نه رسې استادجي. او زه د ده په رنځ پوهېږم مشغولېږم ورسه ځکه، زه د ده په رنځ پوهېږم مشغولېږم ورسه ځکه، د مین زړه دی غلبیل دی ته پې نه رسې استادجي. او ستا په خیال کې ژوند همدا دی چې د څو کلیو پابند دی، ستا په خیال کې ژوند همدا دی چې د څو کلیو پابند دی، ژوند سړی بادی راشپیل دی ته پې نه رسې استادجي. ستا په خیال کې ژوند همدا دی چې د څو کلیو پابند دی، ژوند سړی بادی راشپیل دی ته پې نه رسې استادجي. او شاکر ښه د کار سړی دی، شاکر هسې اوتر نه دی، شاکر ښه د کار سړی دی، شاکر هسې اوتر نه دی، خو د خپله ځانه بیل دی ته پې نه رسې استادجي. مننه جمال. د دیر پښتو ادبي کاروان کاري دفتر د درمان صاحب ځای داسې وګڼئ چې د دغه کاري دفتر کارمند چې دی نو هغه درمان صاحب دی او د دې کتاب په راجوړولو کې د روزګار د حلال رزق ځای دغه یو مهم کردار او مهم رول و. نو زه درمان صاحب ته بلنه ورکوم چې په شمال صاحب باندې خپل لیکلی نظم راته شریک کړي. ډېره مننه خاطر صاحب. نظم د خاکسار صاحب چې عنوان یې دی د پښتونخوا شمال. الفاظ را سره نشته چې تا وستایم شماله، کمال خو هسې نوم دی یاره ته یې با کماله، شماله ته د دیر د شیر وجود یې روح یې سایې، شماله ته زمونږ د ادب پالو رهنمایې، شماله ځلند ستوری په ادب کې د اسمان یې، شماله مشهور خو تر امونه تر بولان یې، شماله څه غنم غنم لونګ لونګ هلک یې، شماله په رښتیا چې ته د ځمکې ملایک یې، شماله په اسلوب او ځانګړتیا کې یو معیار یې، شماله ته په ښو خو شاعرانو قد کې شمار یې، شماله ته د ژوند د شوخ و شنګه خبر نه شوې، د قام غمونه بڼې د قام غم کې ګرفتار یې، شماله دا ستا نظم انقلاب که اراده ده، شماله د دې وخت دې حالاتو آینه ده،
شماله د لر بري پښتونخوا په ټول ادب کې شماله رڼا بانګ یو معتبره اضافه ده شماله ته د مینې او خلص هم ترجمان یې شماله ته د ټولو پښتنو زار او قربان یې شماله د کاروان په قافله کې چې ته مل یې شماله د کاروان په قافله کې چې ته مل یې شماله ته د ټولو ادبزاتو سره ټل یې شماله ستا شعر که د ابهام د لارو لري چرته اوسي سحر دی د ماښام د لارو لري چرته اوسي د فکر دا شمال دی تل په مونږ باندې ورېږه زمونږ د دې روجانو په خلوص باندې نازېږه شماله د ژوندون تودو سړو کې در سره یو درمان یم شماله ستا د مینې په اثر یو درمان یم شماله ستا د مینې په اثر زړه پورې د دیر پښتو ادبي کاروان په دې راجوړ شوي بنډار کې که دیر پښتو ادبي ټولنې ملګري شریک وو نو د میدان د سیمې نه شمله ادبي ټولنې 3 نه بلکې 6 مهم غړي شریک شوي په هغې کې د یاد وړ ښاغلی رشید افغان صاحب دی مایکروفون هغه ته سپارم چې د شمال صاحب په کتاب ژوند کمې خبرې کول غواړي بیا راسره خپل کلام شریک کړي او دا به هم د دې خپرونې اخري میلمه وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د شمال صاحب په فن باندې د شمال صاحب په شخصیت باندې خو ډېرې خبرې وشوي او زه نه غواړم چې زه پرې نورې خبرې وکړم خو بلکې زما وس چې څوک هم اوري هغوی ته زه دا وایم ټولو پښتنو ته چې د شمال کتاب دی وګوري ډېر څه به پکې میلاو شي ډېرې د ژوند اهم خبرې دي ډېر څه به پکې وي او امید ساتو چې د شمال صاحب پر روان ډېر زر بل کتاب بلکې ډېر کتابونه زموږ مخې ته یو موږ یې وګورو او خپل یو 2-3 شعرونه به سره شریک کړم چې په بې ترتیبه خیال کې ماتې قافیې د غزل شمال صاحب ته ډالۍ چې په بې ترتیبه خیال کې ماتې قافیې د غزل ستا نه پس ما پسې شوې بندې دروازې د غزل ډېره مننه په بې ترتیبه خیال کې ماتې قافیې د غزل ستا نه پس ما پسې شوې بندې دروازې د غزل او د بعضې خلکو خپل تشهیر له کمې کومې وکړي د بعضې خلکو خپل تشهیر له کمې کومې وکړي د بعضې خلکو ایسته وایستې جامې د غزل د بعضې خلکو خپل تشهیر له کمې کومې وکړې د بعضو خلکو ایسته وایستې جامې د غزل او لپه اوبه به د حمزه په قبر واړومه ساحل صاحب لپه اوبه به د حمزه په قبر واړومه څه بې قیمته شوې ارزانې شوې تمغې د غزل ډېره مننه او جنونیت نازک احساس دومره چېړلی و چې جنونیت نازک احساس دومره چېړلی و چې دلته کې دار ته رسېدلي انګازې د غزل او ګڼ حوادث بل ناسازګاره طبیعت ته ساقي ګڼ حوادث بل ناسازګاره طبیعت د ساقي نن خو لازم ده چې راپورته شي لمبې د غزل ډېره مننه ډېره زیاته مننه وزیر رحمان وزیر صاحب ته بلنه ورکومه د خاطر صاحب په اجازت چې هغه د شمال صاحب په شخصیت باندې یا د هغه په کتاب باندې او بیا خپل کلام هم راسره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن مخکتنه د رضوان الله شمال په کتاب په حواله باندې وه ملګري راغلي و ډېر مشران استادان او هغوی هر یو کس خپله خبره وکړله زه ډېر کشر کس یم چې زه به پې صرف یو 2-3 خبرې وکړم چې زمونږ په علاقه کې یو زما کشر رور ملګری دی هغه ماته یو ورځ وویله چې څوک په شاعرۍ کې د چا نه متاثر او څوک د چا نه متاثر خو زه د رضوان الله شمال د شاعرۍ نه متاثر یم نو داسې وخت به راشي انشاءالله چې دا یو کتاب وشو د نورو کتابونو ته به زمونږ انتظاري او رضوان الله شمال صاحب ته د دې کتاب مبارکي ورکوم د رضوان الله شمال صاحب سره چې کوم ملګرو منډه تړلی وواله یا کم ملګري د ټایټل کې کار کړی دی هغوی ته زما له طرف نه ډېره زیاته مبارکي ده او
یو 2 قطعې او بیا یو غزل به راسره شریک کړم چې دا قطعه د شمال صاحب ته ډالۍ چې د ادب لارې اوږدې دي لنډې نه دي، د ادب لارې اوږدې دي لنډې نه دي، او دا سټوکې مسورې ملنډې نه دي. په پښتو کې د ادب ستوري ځلیږي، د پښتو څانګې بارجنې شنډې نه دي. او بله قطعه ده جي چې د خپل ځان نه مې پوستکی ایسته ویسته، د خپل ځان نه مې پوستکی ایسته ویسته، په خپل خوبه تر اوسه پوهه نه شوم، د حالاتو مقابلې ته مې ځان جوړ کو چې قلم مې را اوچت کړو نو زه ښه شوم. بله قطعه ده جي چې دا په مچو غونده تا ولې ګزارۍ کولې، دا په مچو غونده تا ولې ګزارۍ کولې، او قمقله یاره ته په لاس کې د لینده راواخله او مارپول ته ګوتې نه کې بیرته راته څه لګرمې، که انقلاب غواړې په لاس کې د جنډه راواخله. او جي یو غزل به سره شریک کړم چې دا زه په شاعرۍ کې ځان له د سمیلا علي حیدر جوشي نه ډېر زیات متاثره یم. د هغه د کتاب نه ما زده کړه کړې ده. نو دا داسې کلام دی چې په دې به شونډې نه لګي. نن یې کړی ښه د زړه نه دا اقرار دی، نن یې کړی ښه د زړه نه دا اقرار دی، چې راځي جانان که هسې انتظار دی، لای درد عاشقۍ لیدلی نه دی، څنګ د دې سړي د عشق نه انکار دی. لای درد عاشقۍ لیدلی نه دی، څنګ د دې سړي د عشق نه انکار دی، ډېر ښایسته د دې جهان رنګ کې خندیږي، د حسین زړګي جړا سره سکار دی. ډېر ښایسته د دې جهان رنګ کې خندیږي، د حسین زړګي جړا سره سکار دی. هغه یار کړه چې له تا نه رازاریږي، داسې نه چې هر سړی دلته غدار دی. د جهان ښایسته رنګین خیال کې څنګه راشي، د جهان ښایسته رنګین خیال کې څنګه راشي، ترس نشته ان الحق سره چې دار دی. عشقان یې د سیې د لاندې ناست دي، عشقان یې د سیې د لاندې ناست دي، د چینې سره تر څنګ کې دنګ چینار دی. د اجل د چړې لاندې چې راګیر شي، سات رخیږي که دیار دی که اغیار دی. د اجل د چړې لاندې چې راګیر شي، سات رخیږي که دیار دی که اغیار دی. خیدري چغه د چا نظر کې نشته، خیدري چغه د چا نظر کې نشته، د هر چا زړګی راډک دی کزار دی. ای حیات د شین سترګې لارې نیسه، دا سرحد کې ذلدیر دی ستا اختیار دی. د جړا نه یې زړه ډک دی خریداره، چې لیکلی د کارغا شعر اشعار دی. ډېره د شمال په درناوي کې دغه د کتاب د کامیابي د اسطورې نه وروسته د هغې په خوشحالۍ کې د را جوړه شوې لنډه شانې مشاعره کې د دیر پښتو ادبي کاروان، دیر پښتو ادبي ټولنې او شمله ادبي ټولنې ملګري شریکو. د ټولو د کور وداني کتاب ستاسو وړاندې دی. رڼا بانک، د رڼا بانک شاعر خو مخامخ دی، په کیمروي نه یو پیژنې هم ټول پښتونخوا پیژندلی دی. کره کتنه ساجد محمد شایق کړې ده. د املا کتنه څنګه چې مې وړاندې ذکر وکړو سید احمد ساحل ور کړې ده. ټایټل زموږ ګران ملګري ضیا آرټسټ جوړ کړی دی. کمپوزینګ ګل احمد وردک صاحب کړی دی. او خپرونکي چې کوم دي د دې کتاب د رڼا بانک دیر پښتو ادبي کاروان، وردګ ادبي کلتوري جرګه پښتونخوا، مساګه ادبي جرګه ملکنډ پوهنتون، حاجي ګل حلیم کتابتون کوزدیر، پانوس اشاعتي مرکز مردان، همایون خان فاونډیشن. بیا 300 روپۍ. او دې نه علاوه ضروري چې ګڼم هغه دا ده چې د موندلو درکونه یقینا مینوال به غواړي چې دغه کتاب ترلاسه کړي. یونیورسټي بک ایجنسي پیښور ښار، پښتو اکیډمي بک شاپ پیښور، سلیم کتاب کور ملکنډ پوهنتون، تاج کتاب کور شیرګړ، معیار کتاب کور معیار جندل، نیشنل بک ایجنسي تیمرګره، نیشنل بک ایجنسي بردیر، درمان کتاب کور اینڈ موبایل سنټر تیمرګره. همدې سره د دې لنډې شانې خپرونې وخت سرته راغلی. د ټولو یو جهان مننه.